د برېښناکوټ سړک رغونه د کندهار د نښلونکو لارو د پیاوړتیا او ترانزیټي ارزښت د لوړولو پر لور مهم ګام. ارزښت لري په زړونو کې ژوندون مو پرې آباد دی، هېواد دی، هېواد دی، هېواد دی او هېواد دی. د کندهار ښاروالۍ د بنسټیزو او دوامداره انکشافي پروژو په لړ کې د ښار په نهمه ناحیه کې د برېښناکوټ سړک د لومړي فاز رغنیزې چارې په منظم ډول او لوړ معیار سره روانې دي. د یاد سړک رغنیزې چارې 3 میاشتې وړاندې پیل سوي چې تر دې مهاله 50 سلنه کارونه بشپړ سوي دي او ټاکل سوی ده چې دا پروژه د 2.5 میاشتو په موده کې بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. خلکو ته 100% اطمینان ورکوو چې هغه د انجنیري نورم مطابق مو کار شروع کړی دی، چې انشاءالله هغه 100% د انجنیري نورم مطابق مو کار شروع دی. دا سړک د 2.5 کیلومتره په اوږدوالي او 40 مترو په پلنوالي سره د نړیوالو معیارونو له مخې رغول کیږي چې د رغونې په بهیر کې هر ورځ شاوخوا 100 تنه فني او غیر فني کارکوونکي په کار کولو بوخت دي. موږ د ښاروالۍ څخه ډېر خوشحاله یو او د اسلامي امارت څخه ډېر خوشحاله یو چې موږ د کار زمینه برابره شوې. دا مهال د سړک د لومړي فاز چارې په منظم ډول روانې دي او د پلان له مخې به د دوهم فاز کارونه هم پیل سي تر څو د ښار د تګ راتګ اسانتیاوې لا پراخه او د سیمې ترانزیټي ارزښت لوړ سي. په دې موږ ډېر خوشحاله یو او دا ډېر ښه اقدام دی او خلکو او موږ به ټوله ډېر په وساسو پر سړک اوبه درېدلې او هغه اوبه به نه درېږي، سړک پراخه سو. د یادونې وړ ده چې د برېښناکوټ سړک یوازې د ښار دننه د تګ راتګ لپاره نه بلکې د کندهار د شمالي ولسوالیو ترڅنګ د روزګان ولایت او اړوندو ولسوالیو د تګ راتګ مهمه او حیاتي لاره بلل کیږي. کندهار ښاروالۍ د دې سترو پروژو له لارې یو ځل بیا خپله ژمنتیا څرګندوي چې د ښاري پرمختګ، متوازن انکشاف او د خلکو د هوساینې لپاره عملي او دوامداره ګامونه پورته کوي. زمونږ وینا زمونږ تن، وطن افغان وطن.